افغانستان د یوه سترې اقتصادي بدلون په پوله ولاړ دی. هلته چې له پاکستان سره د پخواني سوداګریز کاروان له لارې یوه تر بلې تړل کیږي او نوې لارې د ایران او ګاونډي هیوادونو له لوري راڅرګندېږي. دا ناڅاپي بدلون یوازې د مالونو د لیږد مسیر نه دی، بلکې د هغه ولس د ارادې نښه ده چې نه غواړي راتلونکی د تړل شوو دروازو ګرو پاتې شي. خو مهمه پوښتنه دا ده، آیا دا بدلون د پاکستان په ګټه دی او که د خپل ستر سوداګریز شریک د لاسه ورکولو په لوړه بیه تمامیږي؟ د صنعت او تجارت وزارت ویان اخوندزاده عبدالسلام جواد وایي چې د پاکستان د مسیر پر ځای د چابهار بندر د افغان سوداګرو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي او همدارنګه د هیواد په بازارونو کې د بیو د کنترل لامل شوی دی. امارات اسلامی افغانستان با در نظر داشت تجربه‌های قبلی و از همه مهم تبدیل نمودن افغانستان به چهارراه ترانزیت کشورهای منطقه در عمل نه در گفتار اهداف متعددی برای فعال شدن هرچه بیشتر بندر چابهار دارد. بیرون شدن افغانستان از وابستگی به راه‌های محدود، عدم سکتگی در روند صادرات افغانستان، کنترل قیمت کالاها در بازارهای کشور، رسیدگی به مشکلات تاجران و صنعتکاران به طور عموم، تبدیل نمودن افغانستان به چهارراه ترانزیت. له بله خوا یو شمېر اقتصادي شنونکي په دې باور دي چې د پاکستان سره د سوداګرۍ بندېدل د افغانستان پر ځای په پاکستان ته دروند زیان رسوي، ځکه پاکستان د مهال له سخت مالی او اقتصادي بحران سره مخ دی. تجارت افغانستان و پاکستان بسیار سابقه دار است، یعنی اگر دو خلل واقع میشه طبعا اضرارش دو جانبه است، ولی بیشتر ضررش به پاکستان است. پاکستان در حالت اقتصادی خوبی نیست و هم از لحاظ مالی و قرضداری و تورم در وضعیت بسیار بد قرار داده. فابریکه های بسیار زیادی در پاکستان سقوط کرده، تولیدش بازار خود از دست داده. همدارنګه ویل کېږي چې د پاکستان ناڅاپي محدودیتونه او په سوداګرۍ کې سیاسي چلند د افغان سوداګرو باور کمزوری کړی دی. له همدې امله په اوسنیو شرایطو کې له ایران سره سوداګرۍ باثباته او ګټوره ښکاري، که څه هم د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لار دا ده چې د سوداګرۍ لارې پراخې او متنوع کړي او له دواړو مسیرونو یو ځای ګټه پورته کړي، تر څو هیواد یې د بهرنۍ فشارونو څخه خوندي پاتې شي.